د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار دلته د اسلامي امارت د 15مې کلیزې په مناسبت سلګونه هیوادوال راټول شوي او د اسد 24مه د خوښۍ او ویاړ په فضا کې لمانځي. دوی وایي خوښ دي چې د امریکا له ماتې وروسته یې هیواد ازادي ترلاسه کړي او اوس د اسلامي نظام تر چتر لاندې په امن کې ژوند کوي. وطنوالم خوشحاله دي، امنیت دی، دا سیستم څخه په اداره کې درمان دی، خوشحاله دی، امنیت قایل دی انشاءالله که په خوشحالۍ باندې دا ورځ لمانځو. زه د ورځ مبارکي وایم، هیله ده چې ټولې په خوشحالۍ تېر کړي. خو هم له بېزاره هېڅ نه وتلي دا ننګرهار ولایت نظام مخه ده او ټول هېوادوال نه وتلي ډېر خوشحاله دي چې هغه ورځ خیر د خوشحالۍ پیل شوې ده او دا روا ده. د دغو ګډونوالو په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې په څو نړیوالو ژبو خبرې کوي. یو شمېر ځوانانو په عربي ژبه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اوسنی نظام په رسمیت وپېژني او له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي. هؤلاء دول العرب أنتم أيضا ما شاء الله بمثلكم قم على الإشعال واجتهدوا فيها وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نحن ننظر هذا اليوم يوم فرحان كثير جدا. نحن أيضا نقول لهؤلاء الشباب الذين يسكنون في دول العربية أنتم مثلنا جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وانفروا الإشغال من دول. ځوانان وایي په تیرو کلونو کې یې د ناامنیو له امله ملي او تاریخي ورځې په ډاډه زړه نه شوای لمانځلی، خو اوس په ډاډ او بشپړ امنیت کې له خپلو هیوادوالو سره یو ځای د اسد 24مه لمانځي. جمهوریت کې داسې ازادي به نه کېده چې په هغې ازادۍ کې به د بمونو یا مثال دا دی چې په هغې کې به چاودنې کېدلې، خو لیکن د دې اسلامي نظام چې کله ازادي شروع شوې ده نو تر دې وخته پورې چې دا څومره ازادي وشولې اوسه پورې چې ته انفجار نه دی شوی. الحمدلله ډېر خوشحاله یو، لله الحمد په ټول افغانستان کې سراسر امن ده. موږ خپل هم ډېر خوشحاله یو. مخکې وختونو کې به داسې وو چې ځوانان به ډېری ځوانان به نسو راوتی، د امن نه و، ډارېدل به، د ډار احساس به یې کوو او لله الحمد اوس په ټول افغانستان کې امن ده. ټول هیوادوالو ته دا پیغام ورکوم چې ټول راوځي دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلین هم وایي د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره یې په مرکز او مهمو واټونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او هیچاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو د لمانځنې او امنیت فضا ګډوډه کړي. ډېر خوشحاله یم او چې د ولس په منځ کې او د ولس د سوکالۍ د ولس د امنیت په خاطر باندې دلته ولاړ یم. هیوادوالو ته مې بس اطمینان دی، حماد خان ورته مکمل د اسلامي امارت په نمایندګۍ باندې ورته وایم چې هېڅ رقم مشکل هېڅ نه وه، مشکل به نه وي. څو چې زموږ په وجود کې یو څاڅکی وینه وي، هېڅ شریر عناصرو ته به موږ اجازت ورنه کړو چې د دوی دا هغه کوم امن چې دی دا خرابه کړي او یا هم دوی ته متضرر شي. د اسد 24مې د لمانځنې مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې 15 کاله وړاندې په همدې ورځ د امریکا 20 کلن حضور پای ته ورسېد او اسلامي امارت واک ته ورسېد. ګډونوال وایي د دې ورځې لمانځنه ورته د ازادۍ او امنیت د ترلاسه کولو د ورځې په توګه ځانګړی ارزښت لري.